دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه، زما د مینې د داستان خبره هغسې ده. ما ورته وی بابا دې څه وایي رضا شه که نه؟ هغې وی نه که نه قربان خبره هغسې ده. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. نن مو یو داسې ملغلرې شاعر له بوزم. زه دعوې سره وم چې داسې شاعر به تاسو چرې نه یې اورېدی. یو ول خو دا چې هغه معذوره دی. تاسو به بلا ډېرې ویډیوګانې شیر کړي وي د څه دپاره او د څه دپاره، خو نن دغه معذوره شاعر دا ویډیو که ستاسو خوښه شوه نو نورو ملګرو سره هم شریکه کوي او شیر یې کوي. کم از کم د دې شیر کولو د وجې به دغه شاعر ته څه ناڅه فایده ورسي، پیژنګلو به پیدا شي، شعر به خلکو ته ورسي، نور سهولتونه به هم درته میلاو شي په دغه ویډیو باندې. او بله خبره ده چې تاسو زموږ ویډیو د کوم ځای نه ګورئ نو دا راته لازم ووایئ. نو راځئ چې ورشو مردان ته. خدای پاکه ولا سړی مې دلته راوستو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجیبه السلام علیکم. مجیبه ډېر غټ کار دی وکړه یار. ما نه دی ما هغه رستا ویډیو وکړه ما وی چې زه به سمي سره څه ټایم ملاقات کوم، ما چې ټول نه لومبې شعر ته زه ریکارډ کوم او دا ستا د برکته. ښه قربان راځئ. وعلیکم السلام سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ شاعرانو پسې ګرځو، ښه شاعران چې کوم ځای کې وي هر ځای کې وي موږ د ځان رسوو. ما بله ورځ په سوشل میډیا باندې د مجیب زلمي یو ویډیو مخې ته راغله چې سمیع الله ناست دی پکې. یول دی ورته وایي ما ته څه شعر ووایه، خو دی وایي زما په دغه باندې اندازې بیان زما لهجه باندې به څوک پوه نه شي. بیا ورسره مجیب زلمي اړم دی نو هغه چې څنګه شعر وایي نو دوباره دی هم وایي. مطلب دا چې خلک پرې پوه شي، خو د ده بیا هم صحیح لکه مطلب زموږ د زیات لهجې نه زیات چې د خلک د دې په لهجه باندې پوه شوي دي. نو ما چې ویډیو وکړه ما وی چې یاره دا خو ډېر ښه شعر لیکي. ما غوښتل چې دغه سمیع الله چې کوم دی نو لږ نور هم ایکسپلور شي، نور هم خلکو ته ورسي. نو زه راغلی یم مردان ته د مجیب زلمي په وساطت باندې. خدای دې ښه ساتي چې دی ته بیا سوال جواب هم وکړو. دی والد صاحب دی، دا سمیع الله والد صاحب دی. دی ته مونږ دی سره زموږ اوس خبرې وشوې نو دی دا دی اوس یې راوستو او تاسو وکتل چې مجیب زلمي په دغه څېړو باندې په اوږه باندې راوستو. معذوره دی، مطلب ذهني طور سم دی خو بدني معذوره دی. نو د ده نه شعرونه ریکارډ کوو
موږ سره اوسئ. ملګرو ستاسو د سمیع الله ترمنځ ډېر نه خایل کیږو نو راځو دغه طرف ته شعرونه اورتینا او څو تاسو به تیمو کو چې ژوند دې څنګه تیریږي. سمیع الله بیګا مستا شعرونه د مجيب زلمي د والنا وکتل ډېر ځړ مې وختو چې تاسو سره ملاو شو ستانه شعرونه ریکارډ کو تاسو خی کنه. شکر السلام علیکم د مان له تاسو ډېر زیات مننه او دغه د مجيب زلمي چې مې وایي چې په یو د ژوند باندې زما خواله هغه ډېر زیات خوشاله یم او بیا ستاسو ډېر زیات مننه چې تاسو دلته کې راغلئ او ما ته مو ښه جواب وکړو. زه ډېر زیات خوشاله یم مننه. کم خلک چې په منډه وینو هغه زمونږ ویډیو سکیپ کولی شي. زمونږ ویډیو د زړه په غوږونو باندې واورئ. د ژبه لږ انخلي خو شعر باندې ځان پوه کړئ. زه کوشش کوم چې د شعر په لیکلو سره هم په دغه سکرین باندې تاسو وګورئ. نو ژوند څنګه تیریږي سمیع الله؟ شکر دی د مان له ښکلي ژوند روان دی. شکر دی که نه؟ شکر الحمدلله. سبق دې ویلی دی؟ نه چې سبق ما نه دی ویلی بیخي. ما ته خو چا ویدله د پښتو املا هم ښه برابر صحیح ورځي. زه په لیکم ما چېرته دې زده کړې سبق نه دی ویلی. دا ما د ډېرو زدهانو نه زده کړې ده. دا مشران چې کوم دي چې نغمه صادق صاحب ما سره ډېر کوشش کوي په فیسبوک او خالد غسد صاحب او د تربیه کې د اکبر مومن روحاني صاحب اکبر مومن روحاني صاحب هغه ما سره ډېر کوشش کوي. نو ستا د فیسبوک اکاونټ شته؟ او یا په څه نوم باندې دی؟ سمیع الله جاني. سمیع الله جاني که نه؟ شعر کله نه لیکې؟ شعر زه تقریبا د 2017 نه تقریبا اوسه پورې به څومره غزلې لیکلي؟ ډېرې نشته دغه لکه بس شل دېرش او داسې به شل دېرش او نظم لیکې؟ نظم مې یو مې لیکلی دی. نه دی دی خوښ نظم که نه خوند نه درکوي؟ خوند مې خوښ مې خوند نه درکوي ښه. دا مطلب دا مسله هر چا سره زما خپل ځاني زیات زما د خوښې صنف چې دی نو زه غزل لیکم. زما غزل زما ښه او موږ ته بس اورې او یوه ته ما ته ډومبې یخ که غزل واوروه کوم چې د مجيب زلمي ته ریکارډ کړی و. ښه خبر نه وایي چې خبر نه وي هغه کله ګواهي ورکوي. چې خبر نه وي هغه کله ګواهي ورکوي. چې ګناه وویني نو هله ګواهي ورکوي. چې ګناه وویني نو هله ګواهي ورکوي. او دلته به ځان بچ کړم خو هلته کې به څه کوم. دلته به ځان بچ کړم خو هلته کې به څه کوم. هلته خو هر اندام په خپله ګواهي ورکوي. هلته خو هر اندام په خپله ګواهي ورکوي. او دا د هوس ښکار ماشومان به په ورځ د محشر دا د هوس ښکار ماشومان وي هوس ښکار ماشومان به په ورځ د محشر د ټولو خلکو نه اوله ګواهي ورکوي. او ستا معرفت ته ساجد د ګواهي نشته دی. ستا معرفت ته ساجد د ګواهي نشته دی. هر یو تخلیق دی بیله بیله ګواهي ورکوي. هر یو تخلیق دی بیله بیله ګواهي ورکوي. دا بیا ووایه سمیع الله. ستا معرفت ته ساجد د ګواهي نشته دی. هر یو تخلیق دی بیله بیله ګواهي ورکوي. ستا معرفت ته ساجد د ګواهي نشته دی. هر یو تخلیق دی بیله بیله ګواهي ورکوي. او د دې مظلوم دا صداقت که ناداني وګڼم. د دې مظلوم دا صداقت که ناداني وګڼم. چې څوک یې وژني هم هغه له ګواهي ورکوي. چې څوک یې وژني هم هغه له ګواهي ورکوي.
او سمي به تا ته ولاړ په هره سخته کې وي سمي به تا سره ولاړ په هره سخته کې سمي وي به تا سره ولاړ په هره سخته کې وي د ستا په سر به تل تر تله ګوی واه دا ستا په سر به تل تر تله ګواهي ډېر ښه دی سمي دا خو ډېر پوخ غزل دی دا خو د 2017 نه ماته نه ښکاري دا خو چېرته د ډېر زوړ شاعري ته به سوی چې پوخ عمر شاعر ستاسو خوشبختي ده مطلب چې داسې ښکلی پوخ غزل او دا زما په ژوند کې د وړو هلکانو نه په ړومبي ځل یو موضوع عجز دی چې ډېر پوخ شعر لیکي د خپل عمر نه سوا دا مې اوس سمیع الله ولیدل ارشاد خلک زما او د جانان خبره هغه چې ده خلک زما او د جانان خبره هغسې ده د شوګیرو او د هجران خبره هغه چې ده د شوګیرو او د هجران خبره هغسې ده خلک زما او د جانان خبره هغسې ده د شوګیرو او د هجران خبره هغسې ده او ما ورته وی بابا دې څه وایي رضا شو که نه ما ورته وی بابا دې څه وایي رضا شو که نه هغې وی نه که نه قربان خبره هغه چې ما ورته وی بابا دې څه وایي رضا شو که نه هغې وی نه که نه قربان خبره هغسې ده بیا ووایه دا ما ورته وی بابا دې څه وایي رضا شو که نه هغې وی نه که نه قربان خبره هغسې ده دا بیا ووایه سمي دا شعر بیا ووایه ما ورته وی بابا دې څه وایي رضا شو که نه هغې وی نه که نه قربان خبره هغسې ده او وړی مې نه دی لا زرګر له زما جیب کې پروت دی وړی مې نه دی لا زرګر له زما جیب کې پروت ستا د ټوټې ټوټې پیژوان خبره هغسې وړی مې نه دی لا زرګر له جیب کې هغسې دی ستا د ټوټې ټوټې پیژوان خبره هغسې ده وړی مې نه دی لا زرګر له زما جیب کې پروت دی ستا د ټوټې ټوټې پیژوان خبره هغسې ده او مجیب صاحب وایي ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه زما د مینې د داستان خبره زما د مینې د داستان خبره هغسې ده دا د مجیب زلمي مینې د 50,000 روپۍ نه دا د نظر دی دا مال شو ډېر قربان بیا ووایه دا داستان د مینې د داستان خبره مخکې لاړه زما د مینې د داستان خبره هغسې ده او سمې زما د سترګو مخکې ولاړې نه دي سمې زما د سترګو اوښکې لا ولاړې نه دي د څاڅکي د باران خبره هغسې ده څاڅکي د باران سمې زما د سترګو اوښکې لا ولاړې نه دي د څاڅکي د باران کیسه لا هغسې ده ډېر ښه سمې یار ډېر ښکلی شعر دی والله شه دوره وخت پس ما چېرته ښه شاعر واورېده ښه او اکثریت زما داسې چې ځینې شاعران له لږ شمه هغه سړي ته پته لګي چې دا په زور لیکلی شوی شعر دی او دا کله د کیفیت دا شعر او د الهام دا شعر نه دی دا سړي ته پته لګي مزه کوي داسې بل زیشته نه دا ټول شعرونه د کیفیت لیکلي شوي دي ښه دا الهامي شعرونه دي دې کې د زور شاعري نشته ارشاد بل سبا ورو هر څنګه جی ووایه زما یو سم د غرونو غرڅنی دی لیونی دی سم د غرونو غرڅنی دی لیونی دی ګوره دلته یو سړی دی لیونی ګوره دلته یو سړی دی لیونی دی هغه تا چې په مړو کې حساب کړی هغه تا چې په مړو کې حساب کړی هغه هم لا ژوندی دی هغه اوس هم لا ژوندی دی واه 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 او هم ستا د محبت سندرې وایي مشوم ستا د محبت سندرې وایي بس هم ستا د محبت سندرې وایي زړه یې تا پسې سوری دی لیونی زړه یې تا پسې سوری دی لیونی دی او په دې جنګ کې د سمي نه بغیر څوک دي په دې چم کې د سمي نه بغیر څوک دي په دې جنګ کې خو یو دی لیونی په دې چم کې خو یو دی لیونی دی په دې چم کې خو یو دی لیونی دی واه واه سمي ډېر ښکلی ډېر مزېدار اورو به درنه ښه ستا په ذکر او په فکر باندې پایم
ستا په ذکر او په فکر باندې پایم دومره خوند سیوا کوي چې څومره وایم واه دومره خوند سیوا کوي چې عمره وایم واه او که بنا یم هر څه وینم په دنیا کې که بنا یم هر څه وینم په دنیا کې خو چې تا نه وینم مړون یم نابینا یم خو چې تا نه وینم مړون یم نابینا یم واه واه د بلال غوندې په ګرمو شګو پروت یم که بلال غوندې په ګرمو شګو پروت یم بیا به هم ستا په نامه باندې ګویا یم بیا به هم ستا په نامه باندې ګویا یم واه واه که بلال غوندې په ګرمو شګو پروت یم بیا به هم ستا په نامه باندې ګویا یم څوک به څه او څوک به څه درځنې غواړي څوک په څه او څوک په څه درځنې غواړي زه غوښتونکی پاکه ربه صرف ستا یم واه زه غوښتونکی پاکه ربه صرف ستا یم څومره عجزي ده به یار ارشاد او په خپل رقم او ګرم مې چې بهر کړی د زړه په خپل رقم او کرم مې چې بهر کړی څنګه وایي مجیبه په خپل رقم او کرم دې بهر په خپل رحم او کرم مې ته بهر کړی رب ډوب د ګناهونو په دریا یم رب ډوب په ګناهونو د دریا یم رب ډوب د ګناهونو په دریا یم واه 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 رب ډوب د ګناهونو په دریا یم واه دې ګانې څه چې مې بګانې وي ښه ارشاد نور او خیر دې نور وایي راته ښه په کله رئیس خبره نشي دا به زه کټ کوم تی نه ښه که دا ژوندون د بده حاله وځي که دا ژوندون د بده حاله وځي هر یو سړی به د جنجاله وځي دا ژوندون د بده حاله وځي هر یو سړی به د جنجاله وځي او زما مازغو باندې څه چل شوی دی زما مازغو باندې څه چل شوی دی هره خبره مې د خیاله وځي هره خبره مې د خیاله وځي زما مازغو باندې څه چل شوی دی هره خبره مې د خیاله وځي او په یو وخت د دیوال کندم شي په یو وخت به دیوال کندم شي که یو وخت د دیوال وځي په یو وخت به دیوال کندم شي په یو وخت د دیوال وځي په یو وخت به دیوال کندم شي که یو وخت د دیوال وځي په یو وخت به دیوال کندم شي که یو وخت د دیوال وځي دستا بدلو داسې تیاره خوره شي دا ستا پتلو داسې تیاره خوره شي لکه رڼا چې د مشاله وځي دا ستا پتلو داسې تیاره خوره شي لکه رڼا چې د مشاله وځي ډېر ښه یار د ژمي ژوند له هم غورځنګ ورکوي د ژمي ژوند له هم غورځنګ ورکوي هغه د قوه چې سنباله وځي بیا ووایه ته سمي د سمي ژوند له هم غورځنګ ورکوي هغه د قوه چې سنباله وځي ډېر ښه رومان کېږي ډېر ښه رومان کېږي سمي اورو دي ښه ښه په کلاره ښه دا به نن ختمو او نور زیات موږ به کوشش کوو چې زیات شعر ته بل چاته ونه وایي صرف موږ ته یې ریکارډ کړي ما د پکې سپرې ده تازه دي د سپرلي ګلونه تازه دي د سپرلي ګلونه څومره مزه کوي زلمي ګلونه څومره مزه کوي زلمي ګلونه او مال والله ډېره مزه راکوي څوک چې په تور وربل کې ږدي ګلونه څوک چې په تور وربل کې ږدي ګلونه او ګلاب هغه وي چې خوشبو یې پکې ګلاب هغه وي چې خوشبو وي پکې داسې خو ډېر دي کاغذي ګلونه ګلاب هغه وي چې خوشبو یې پکې داسې خو ډېر دي کاغذي ګلونه او څوک چې زړه کوي نو خوښ مې نه دي هغه مې خوښ دي چې کړي ګلونه څوک چې ازدي کوي نو خوښ مې نه دي څوک چې هغه مې خوښ دي چې کړي ګلونه او نشنا د خپل
حسن نه څه خبرې اشنا د خپل وسن نه څه خبرې ښایست دې ځان ته شرموي ګلونه ښایست دې ځان ته شرموي ګلونه اشنا د خپل وسن نه څه خبرې ښایست دې ځان ته شرموي ګلونه او سمې د ګل دومره صفت مه کوه سمې د ګل دومره صفت مه کوه تا ته چې ازغي ګلونه اسې نه تا ته شي ازغي ګلونه سمې د ګل دومره صفت مه کوه اسې نه تا ته شي ازغي ګلونه ګل منه نور به مو وګورئ په دې نه پرېږدو ښه چې کوم یاد دی راته ووایه او دا نور به بیا یادې نو دی له بیا راځم ریکارډ کوو بیا ښه انشاءالله سمیع الله ورو ارشاد زما زړګی زما زیګر ماشوم دی زما زړګی زما زیګر ماشوم ما ته غوګران له ځانه هر ماشوم دی ګران د ځان هر ماشوم دی او دغه چې تاسو کره لوبې کوي دغه چې تاسو کره لوبې کوي د ګوره څومره بختور ماشوم دی دغه چې تاسو کره لوبې کوي د ګوره څومره بختور ماشوم دی او پخوا د هر څه نه خبره به وو پخوا د هر څه نه خبره به وو خو د هر څه نه خبر ماشوم اوس د هر څه نه خبر ماشومان اوس دې د هر څه نه خبر ماشومان پخوا د هر څه نه خبره به وو خو د هر څه نه خبر ماشوم دی او مجيب یې مالا جامې واخله پیدا اخترله مالا جامې واخله پیزار اختر د مور پلار سره په شر ماشوم دی د مور او پلار سره په شر ماشوم دی مالا جامې واخله پیزار واخله د مور او پلار سره په شر ماشوم مالا جامې واخله پیدا اخترله د مور او پلار سره په شر ماشوم دی او زه عجیبه منظر دی راشي خلکه څه عجیبه منظر دی راشي خلکه نن د زمینه مرور ماشوم دی نن د زمینه مرور ماشوم دی زمان چې به تو سمی ټوله شپه د خاموشي راخوره د خاموشي توره شپه د خاموشي راخوره د خاموشي او په خلوت کې تنخوا نه یم په خلوت کې تنها نه یم راسره د خاموشي راسره د خاموشي په خلوت کې تنها نه یم راسره د خاموشي او زما هغه چې به شونډو زما هغه چې به شونډو لا پرته د خاموشي زما هغه چې په شونډو لا پرته د خاموشي او یو خوا ستا د یاد نغمې دي یو خوا ستا د یاد نغمې دي او یوه د خاموشي او یوه د خاموشي او پکې ډېر څیزونه وینم آینه د خاموشي پکې ډېر څیزونه وینم آینه د خاموشي پکې ډېر څیزونه وینم آینه د خاموشي او د یو ښه فکر کولو وسیله د خاموشي د یو ښه فکر کولو وسیله د خاموشي او د سمې په خوله چې ښکاري فلسفه د خاموشي د سمې په خوله چې ښکاري فلسفه د خاموشي ډېر ښه دی سمې ډېر ښه دی بل راواړو ما دا ستا په یاد کې سڅولې مې اشنا اوښکې دي دا ستا په یاد کې سڅولې مې اشنا اوښکې د غم فصلونه چې تازه دي دا زما اوښکې دي دا ستا په یاد کې سڅولې مې اشنا اوښکې دي د غم فصلونه چې تازه دي دا زما اوښکې دي نن به تا ته تویوم بې رحمه یاره نن به تا ته تویوم بې رحمه یاره د راوړې مې په سترګو کې بلا اوښکې دي راوړې مې په سترګو کې بلا اوښکې دي او دا بعضې اوښکې خوشحالۍ کې هم له سترګو نه ځي
دا بعضې وخت کې خوشحالۍ کې هم د سترګو نه ځي ځکه خو ما سره جړا کې په خندا وکړي دي واه دا بعضې وخت کې خوشحالۍ کې هم له سترګو نه ځي خو ما سره ځکه خو ما سره جړا کې په خندا وکړي دي او تا به زما په بېلېدو دومره ژړلې نه وي تا به زما په بېلېدو دومره ژړلې نه وې په بېلېدو کې ستا تویې کړې څومره ما وکړي تا به زما په بېلېدو دومره ژړلې نه وي په بېلېدو چې ستا تویې کړې څومره ما وکړي او ستا د ښایست ځمکه به هر وخت خیراته ساتي ستا د ښایست ځمکه به هر وخت خیرازه ساتي لکه باران ستا د مین سیمې ولاو کړي لکه باران ستا د مین سیمې ولاو کړي واه واه سمې ډېر ښکلی ګله ښه دا نه دا خو ټپي دی درمان صاحب ټپې دی وګوره ټپې خپلې ټپې دي دا ته وره ښه ورېږه دا ټپې به وموي سره اوس یې صحیح څیز راوباسه ښه سهار نه تر ماښامه زندګي ده وایي د سهار نه تر ماښامه زندګي ده او مختصر د بس څو ګامه زندګي ده د سهار نه تر ماښامه زندګي ده مختصر ده بس څو ګامه زندګي ده او زه په داسې زندګۍ باندې بس کړم زه په داسې زندګۍ باندې بس کړم چې مې ورکه او ګمنامه زندګي ده مې ورکه او ګمنامه زندګي ده او چې کوم خلک ډېر غیرت په مخه کړي چې کوم خلک په ډېر حرص په مخه کړي د هغو خو بې ارامه زندګي ده هغو خو بې کوم ارامه خلک ډېر رس په مخه کړي د هغو خو بې ارامه زندګي ده او چې ستا څنګ کې یم او ته راته چې راګورې ستا څنګ کې یم او ته راته راګورې بس همدغه مې ګلپاڼه زندګي ده بس همدغه مې ګلپاڼه او افغاني لباس چې زه زما ژوندی کړم افغاني لباس یې زړه زما ژوندی کړم من ښکاره راته لباس مې زندګي ده ډېر ښه ډېر ښه افغاني لباس زما ژوندی کړو نن ښکاره راته لباس مې زندګي ده او زه به څه خوشحالي وکړم ملګرو زه به څه خوشحالي وکړم ملګرو چې زما داسې غلامه زندګي ده زما داسې غلامه زندګي ده او مالداران به د ژوندون نه مزې اخلي مالداران به د ژوندون نه مزې اخلي زمونږ څه د خو یو عامه زندګي ده خو یو عامه زندګي ده او ستا عکسونه جوړوم او ورانوم ستا عکسونه جوړوم او روانوم زما تا پسې نیلامه زندګي ده ما تا پسې نیلامه زندګي ده او سر تر پایه د حاصل پکې څه نه شو سر تر پایه د حاصل پکې څه نه شو سمې څومره بې انجامه زندګي ده سمې څومره بې انجامه وایي سمې د شکرې زما خوښې دي سمې دي شکرې زما خوښې دي ستا د خولې خبرې زما خوښې دي سمې دي شکرې زما خوښې دي ستا د خولې خبرې زما خوښې دي او ذکر پکې تل د محبت کېږي ذکر پکې تل د محبت کېږي ځکه خو سندرې زما خوښې دي ځکه خو سندرې زما خوښې دي ذکر پکې تل د محبت کېږي ځکه خو سندرې زما خوښې دي او هر څوک او ځکه خو سندرې زما خوښې دي او ستا به پې هر وخت شونډې تورې وي ستا به پې هر وخت شونډې تورې وي او تورې د ګورګورې زما خوښې دي ډېرې زما خوښې دي دې کان یېږي کان خیر صحیح شو ډېره مننه ګله ما ژوند کې چرې داسې خوند نه دی اخیستی د شعر نه دا نن چې ما څنګه واغېستو دا زموږ ستاسو ړومبی پروګرام و انشاءالله موږ به بیا هم راځو بیا به هم راځو او د شعر دا خاپیرای دی په تا تل دغسې مهربانه وي نو د ملګرو نه اجازت غواړو د بل پروګرام پورې الله پاک